من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترمو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید ده چې ټول دوستان به په خیریت سره حمد و ثنا د خالق کائنات زمونږه مالک او خالق د پاره او بیا درود په آخري نبی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات اقدس باندې بیا دعا ده چې څومره زمونږه کتونکي دي الله رب العزت دې د ټولو د زړه جایز مرادونه پوره کړي. که څوک قرضداري وي الله یې د قرض خلاص کړي، څوک بندیان وي بې ګناه الله یې د بند خلاص کړي، مریضان له دې الله شفای کامله ورکړي. د حدیث مبارک پرانا کې یو ډېر ناشنا عمل درته ښیم او انشاءالله یو څو عملونه تاسې لنډي لنډي ښیم چې الله رب العزت پای کې د خپل رحمت خزانې اچولي دي. عمل با د 10 سکندو 20 سکندو یو الله رب العزت بر باندې د دومره رحمتونه وري لکه زمکه او د اسمانونو چې ډک دومره رحمت باندې الله کوي ووريږي. اولنې عمل دا دی چې حضور کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د اذان او اقامت په منځ کې دا دعا درې ځل ویلا اللهم انی اسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرة. درې ځل دا دعا چا ویلا نو الله رب العزت به بدی انسان باندې درې انعامات کوي، درې نعمتونه باندې څلور نعمتونه بوله ور کوي. د دې دعا په بدله کې درې ځل چې دعا وکړي نو الله به د دې په بدله کې څلور نعمتونه درکوي. یو بس درکوي الله رب العزت به تا باندې داسې بیماری چرته نه راولي چې د هغې بیمارۍ داسې به ته مړ شي. لکه اکثر خلک د کینسر بیماری شي، ګردې خراب شي او د هغې لاسه رنځېږي او هره ورځ پې د مرګ تېرېږي. مرګ به راځي په مقرر وخت باندې خو داسې بیماري به نه راځي په تا باندې چې هغه بیماري به ستا د مرګ سبب جوړېږي. او دویم انعام به چې الله در باندې کوي الله رب العزت به تاسو د تنهایۍ د ګناه نه به الله ساتي. لکه ډېرو ګناهونه انسانان کوي که نه په تنهایۍ کې کوي، بدکاری شولا، شراب خوری شولا، بل څه شو، غلا شولا، نو الله رب العزت به تا د تنهایۍ د ګناه نه به د الله بچ کوي. او دریم انعام د الله رب العزت به دایي چې الله رب العزت به تا د ظالمانو خلکو نه لرې ساتي. لکه ظالمو خلکو سره به ستا بلکل تعلق او واسطه نه راځي. الله به دې د ظالمو خلکو نه لرې ساتي، بلکل د هغوی سره به ستا واسطه نه راځي. او چې کوم څلورم انعام دی د الله رب العزت، الله رب العزت به د دې دعا په بدله کې د اذان او اقامت په منځ کې دا کومه دعا ما ویله اللهم انی اسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرة. څلورم انعام به صحیح الله رب العزت به تعالی روزي اسانه درکوي، به ډېر کم محنت به الله رب العزت ډېر زیات روزي درکوي. محنت به کم کې او روزي به سیوا ملاویږي. نو چې کلم د چا وخت اذان راغی چې اذان واوري د اذان نه پس اللهم انی اسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرة. که زنانه دی او که نارینه دي که مونځ په هر ځای کې وکړو چې اذان واوري دا دعا درې ځله ووایې نو انشاءالله العزیز الله رب العزت بر باندې د خپل نعمتونو داسې باران وکړي چې به د دنیا به د آخرت اول به صحیح بیماری بر باندې نه راځي، دا سخته بیماری د هغې لا سبب انتها هلاکت ته ورسي. د تنهایۍ د ګناه نه به د الله بچ کوي، ظالمانو تعلق نه به د الله بچ کوي. او پنځم الله برله روزي ډېر په اسانتیا درکوي. آسان کلمات دي، دا کلمات یاد کوي. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي او الله رب العزت دې په دې باندې مولا د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه ونور عرشه وزینة فرشه محمد وآله واصحابه اجمعین.